دا د مزار شریف ښار اړوند یوه له هغو بیا رغنیزو پروژو څخه ده چې له بشپړېدو سره به د اړوند ناحیې اوسیدونکو اداري ستونزې 100% راکمې شي. د مزار شریف اوومې ناحیې امریت د انګړ بیا رغولو چارې چې یوه میاشت کېږي پیل شوي. مسؤلین یې وایي د 4.2 میلیونه افغانۍ په لګښت به راتلونکو 4 میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. قبلا در زمان جمهوریت ما چندین بار پیشنهاد داده بودیم، هم ذریعه مکتوب روان کرده بودیم، دیگه هیچ کار صورت نگرفته بود و وقتی که امارت اسلامی افغانستان به آمدن دیگه باز همین شارواز صاحبی که جدیداً فعلا است، شارواز صاحب حافظ احمد، دیگه اینا خیلی کوشش کردن. واقعا نهاده یک شاروال زحمت کش می باشن، اینا زحمت کشیدن، دیگه باز امرش دادن. دیگه این ساختمانی که میبینین در 3 طبقه اعمار میشه، 8 اتاق کاری داره و یک اتاق کنفرانس داره، دیگه 2 تشناب داره که مدت اعمارش هم تقریبا در 5 ماه میباشه که 150 روزی تقویمی انشالله کارش به برداری صورت خواهد گرفت. له بلې خوا د یادې ناحیې اوسیدونکي خوښي څرګندوي او وایي چې د ناحیې امریت د انګړ د جوړېدو سره به ستونزې حل شي. دوی دغه راز د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي ترڅو په هیواد کې د داسې پروژو رغولو ته دوام ورکړي. الحمدلله با تکمیل این ساختمان اهالی محترم ناحیه هفتم شهر مزار شریف بسیار سهولت‌ها برشان پیش میاد، هم برای مراجعین هم برای کسان کارمندان ناحیه هفتم شهر مزار شریف سهولت‌های بسیار زیادی پیش میاد و همچنین ما بسیار اظهار خوشحالی و خرسندی میکنیم از مقام ولایت محترم و همچنین ریاست محترم شهرداری شهر مزار شریف و همچنین از عامه ناحیه هفتم شهر مزار شریف که در این راستا خدمت کردن برای مراجعین خود و خصوصا برای ناحیه هفتم شهر مزار شریف که این خدمت بسیار گسترده که انجام دادن، از پیشان خوشحالی میکنیم. پیام آخری ما برای امارت اسلامی افغانستان به خصوص مقام ولایت بلخ و همچنان جناب شاروال صاحب محترم، قسمی که همه قسم بازسازی روان است به هر ناحیه ما، به هر گذر کوچه ما، به هر شهر ما بازسازی شود، ما خوشحال و خرسند میشیم ازشان. تشکر میکنیم. یا د پروژه کې پر کار بوخت کارګران خوښ دي چې له یو پلوه د وطن آبادۍ ته کار کوي او له بله پلوه د هیواد دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده. من که در چند وقتی بودم ایران و تا 5 سال از شوخی از اونجا آمدم کشور خودم کار میکنم، میسازم، آباد میکنم. خوشحالم هستم کشور ما آباد شده، پیش اعضای خانواده هستیم، همین یک هزار نعمت هستم. از بیننده های عزیز که میخوایم از قوم و کشورهای خودمون بیای کشور خودمون بسازه، آباد کنه و دور سفره خودشون دیگه دور سفره فامیلشون بشینه کار کنه، کشور خودشون آباد کنه. این همه یک دنیا است. د مزار شریف ښاروالۍ د یوه فعاله خدمت محوره او ولسپاله بنسټ په توګه د ښار د نظم، پاکوالي او پراختیا لپاره پرلهپسې هڅې روانې ساتلې دي. دغه اداره د ښاري زیربنایي پروژو د پلي کولو، د عامه خدمتونو د منظمولو او د ښاري ښکلا د ساتنې په برخه کې مهم رول لوبوي.